ته سټکی راکړه تازه ګل پکا کې راولم فرش تر راولم جری دسه نن سبا رخت لپټاپ وکړ سایل سٹارټ کا سایل راواله پلیز ریکوست واچو ساحل مجبور ہے چې ګیره پریدي وس پله کو نه ورنه کی د بل کو نه پسې وګرځي خوش خبرانه را روانې دي د سړي ځامن شي پلیز یا ولي چا دا جنیر علا غټو دغه والا جنیر علا راجیګه کم راځيګا السلام علیکم ولی سلام صاحب سلام جری سلام لا کوي دوستانو قسم په خدای وادري د زمونږه دغه ویل دلته خپلوان دی ښا نایاب سلام وای دلته اوچت سندل چولی په لایل محمد رسول الله په پرامپورټ کې میولې دل په قران می دی وای دا چې په دې لایف کې څنګه کاری د سينوا والله څوک دا جنۍ سره کامیو وای بي انتهایی نو دا خو څه فلټر ملټر نه یوز کوم زه خو نیچرل دا میک اپ هم نه دې نو کتل وای وادري کې دې شما په چپړولې وای قسم دې دا دې ناشته دروغ نه وای نه لګا دوکاشته ټیک ټاک کې دوکاشته قربان ده ته پتا ده وای سپین سندل چې چولیو ولی چرته جری ولی زما دې ابل ورځ کومه ورځ خار ورځ لایو اف جی سپین سندل چې چولی وادري دو سندل خو زما په ویډیو کې مشته تاسو لک پلیز دا گیم سیریس کې ماته لفظ ملاو شي د بل ته جنۍ په کې بالښت دلته کې خیدل تراغلی موږ دوکه کوي وورو راولي صبر کا سره کم و ټول ټیک ټاک په دوکه شي ما ولي وسایل په دوکه نه شو سایل خو وګړي باور ته لگا چمچا بیٹر لگا چمچا لاس کې نیولې او منډي دیواله کې خو صحیح ده خو بدرنګ او خایستام زړاو ځوانو ډنګر او چاقو وایسه میکس هونتا وي وای بدرنګ وي ار د بس تاسو سترګې به دې وړاندې وای چې ما بدرنګ ورخ نشه راځي په ټیسټ مو دی کنه ولی چرته ده ګوره کیا ولی فلټر چې دا د مخ چې دا شفافیت هم خو لګې ټول لګې کنه نو خو د خاص تغیرات نه راوړي وای نه دا زینم غټ نو او بل خو مثلا زه خو تا ته وایم چې په کمرې کې غټ ښکاري دومره غټ دي داسې نه دي خو ته نه منې کنه زما دا خبره وای الو د لایو بکل راځي یارا مرګورو لایو شیر کې ډبل ټیپ لایو شیر الو لایو راشه کنه یار دې سویدل طرف څنګه وی لای پراشه خو زه خو تا ته هر ځلې وایم ولی دا چې کمرې کې ښکاري دومره غټ نه دي ته نه منې ته وایه اپریشن وکړه اے دوستانو هیڅ سم نشه غلشه جری اته چې راغلی ولی فرانکفورت ته زه راځم تا سره میلاویږم ښه زه په رامپورټ کې ما ته څو ورځې هلته یې یاره 3 ورځې دلته یم زما فرانسې ته بیا فرانسې نه خو به بیرته راځې جی قربان جری دی جنۍ سره وګورم زه به تاسو ته ټیسټ کومواله کا نه بالکل مګ وردا چې چل دې لګ ډیزل لګ ویره مینه لګ ریلیکس کا هر څه داسې زبردست را روان دي بل نه ته په خیمانه کېږي خدای دې غږ کومواله کا داسې مو خیا نن ډیزل ولی سیریس تم په سایل ټیسټ کا ولته ته ګورې ولی زه تا ته الګ باس کارم رښتیا وایي بالکل الګ باس کاری پورا کدا الګ باس نه جری چې کله ولی سره بربند لاس کنه د بتا باندې لاس والے خو ته تا باندې هغه ټیم پامونه کنه پوښ د الګ باز نه دی قسم دې لیمانه سره سپینه کونه دا والله سړی بچی دوست دا ما سره پروت زکه درته والله یا دا تاسو سره پروت دی قسم په خدای لغړو د کیږي د خلکو سره ډینګا چیکا نه والله کنه ورته نه ډینګا چیکانا چینګ تخ چی تخ نه ډینګا چینګا پیشو ته وخت کېده والله پیشو ورته بیا لګ زړی وته تخنیک دي ته ولا که زما زړه تخنیک دلې نو بیا هم مثال ورته په خېټه ناستو سی ټي وی تاسو سره زما کار شته سی ټي وی ته ډیر د نه سړی بچي سی ټي وی تا اسی سوپ سی ویډیوګانې چولې تر سړی بچي وادي یس تا کو نه کې پته ورته لګ خلی شه یو ځای شي ډبل او دوستانو هغه ویډیو ما ودري زه خبره کوم ودري کې دی ته وادري دو الله هم د شي په کې منډلې او لای پکې دغه کې نو چارج کې نو دوستانو زه به تاسو ته خبره وکم ودري د دې نه بعد یو خبره کوم د جنیخ کته شي پوره خبره کوم ودري قسم په خدای وادري د زمونږ استاد دی پختر ور ازاغه من رسته کېږي ها نه ولی مخه کې ګورستا ولی یار چینه ته جوړې دا ما ته په یو پرامپورټ کې راځه کنه ولی تا دې په الله قسم کې چې خراب خبرې وکې ما ته فاصله ده چې زه کاته سوم نه کوم والله کې دته ته خو جګاره
کله چې ما زړای دې قسم مو چې ورځ به زه تا بلاک کوم ما ټیک ټاک کې ته وینې هغه د اڅوک دي څنګه دی الګ څوک دی عنوان مې دی هغه ته وای زړه وکړه ځوانه چې وای زړه وا دا ګلفز تا طرف ته ولګېدو او کنه زمونږ طرف ته ګلفز ونه لګوي دوستانو ګوره ګلاس بندو منن ولې ګوره ما قسم درکړی چې وای څه به وای نه نه والله که در پسې ویم زه دې نږدې نه وګورم په قرآن مې دی که در پسې ویم آفرین چې ګره ټولو د اوقات ته خبرې خفه نه شي وادرې د باید یو انسان په بل پرده راوچي الله په تاسل پردې راوچي زه ګوره شخصي داسې کوني نه یم قسم مې زه دلته د لایف کې خبرې کوم که تا ته ما زه پورې په شخصي کې یوه غلطه خبره کړې خو اوس به مې هم کړې اوکې لایف کې خبرې کوم جیری ولا ګډ ریسپیکټس ا د ګاډي ډاله چې ښکاري لو یو برو سی سی ټي وي ورګه تاسو لو یو راځي دا ورشه ولې ته خبره وکړه قربان ورشه نه خبر دوستانو زه به یو خبره وکړم ما دې اورېدم